او اقبال صاحب او سهیله ما وی مخکې چې به ته د دوکان ته طرف لې نو زمانه به د خامخا تپوس کو چې کوم شي د قیمتي راوړی ګران شي د سره کم یو دی چې تمامه علاقه کې نه هغه شي به درانه یو 100 روپۍ ګران هم اغستو په منډه منډه به د کور ته وړو زما په خیال اوس در سره جمال ختم شوی دی ښځې له څه نه وړي جو غیله بس ولې ونه شوم چې به ستا په دوکان کې د ټولو نه قیمتي څیز ولید او د ټولو نه ګران هغه چې ما چاله وړو هغه زما مور وه ما به خپلې مور له وړو معافي غواړم ما ډېر سوچ ونه کړو ما خو یې ته دغه سامانونه او سوداګانې دا ته خپلې ښځې له وړې ځکه چې ډېر خلک په دې معاشره کې داسې دی چې هغه ښځو لاړ څه وړي ما ته دا پته نه وه چې یاره ستا په شان خلک پکې داسې هم شته چې هغه په پټه پټه باندې خپلې مور له دومره ګرانې سوداګانې او ګران شیان وړي زه به داسې یو کار وکړم چې زما د طرف نه به زما مور له چا ستا مور ده نو زما مور ده زه به یو سپیشل کمبل راوالم هغه ول اوسي ټیک ده نو سهیله ولې ځکه چې زما مور زه پرېښودی یم پوه نه شوم زما مور وفات شوې ده وفات شوې ده بهله چېرته چې چا سره خبره کړې بیا سوچ کوه په دې معاشره کې ډېر داسې خلک دی چې هغه صرف د ښځې دپاره نه د بچو دپاره نه بلکې هغه صرف او صرف د خپلې مور دعا ته ناست وي د خپلې مور خدمت ته ناست وي هېڅکله چا ته داسې خبره مه کوه اقبال صاحب زما نه خفه نه شي ما ډېره غټه غلطي وکړه ما ته څه پته وه چې زموږ په دې خلکو کې داسې خلک هم شته چې هغه د هر څه نه سوا د خپلې مور دپاره او د خپلې مور د دعا دپاره دومره اقبال صاحب زه ستا نه معافي غواړم واقعي ما نه ډېره زیاته غلطي وشوه ډېر زیاته غلطي زما نه وشوه اقبال صاحب ما ته معافي وکړه